بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې مبعوث شي، د خلکو ژوند له تیارو، جهالت، ظلم او سرکشي نه ډک ول. خلک په خرافاتو او په بدعاتو کې ډوب ول او الله رب العزت یوازې د نوم تر حده پیژنده، نور نه د الله د اوامرو نه خبر ول، نه د الله د احکامو نه خبر ول، نه د دې نه خبر ول چې د الله رضا په څه کې ده او الله په څه باندې خفه کیږي. دا د هغو عربو حال و چې په هغوی کې د مخکینیو انبیاو د برکت په وجه څه نه څه دین باقی پاتې ول، خو هغوی سره له دې هم په فسق و فجور او په بدبختیو کې اخته ول. خپل ټول ژوند یې که ځوانان ول که سپینګیري، که ښځې ول که نارینه، په فساد او په بدبختیو کې تیروه. غیر له عربو نور اقوام او عجم خو د ځمکې په سر تر ټولو بد خلک ول. شرک او بتپرستی د عربو دین او عقیده ګرځېدلې وه. کله به چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته د الله توحید بیانوه چې تاسو یوازې د یو الله عبادت وکئ، دا بوتان نه تاسو ته کومه ګټه رسولی شي او نه تاسو نه کم ضرر دفع کولی شي، نو هغو ظالمانو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل انا وجدنا علیه آباءنا. الله څه وایي؟ اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. زمونږ پلرونو د دې بتانو عبادت کوه، زمونږ نیکونو د دې بتانو عبادت کوه، خو الله رب العزت فرمایی اگر که د دوی پلرونه او نیکونه هغه کسان و چې نه عقل درلوده او نه ورته سمه لار معلومه وه. اوس هم که چاته د الله دین، د الله رب العزت د کلام په رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې بیان شي، په هغه بدبختیو، رواجونو او خرافاتو کې چې دوی اخته دي، که ته د هغو معنی ګرځې، نو دوی به درته وایي چې زموږ پلار دا کار کوو، موږ هم کوو، زموږ نیکونو دا کار کوو، موږ هم کوو. اگر که د دوی نیکونه او پلرونه په هغو لارو باندې روان ول چې هغه سمه لار نه وه، نو شرک او بتپرستی د عربو دین او عقیده ګرځېدلې وه. هغوی داسې فکر کوه چې الله تعالی تر ټولو لوی معبود او د ځمکې او اسمان پیدا کوونکی دی، خو له دې سره سره نور شیان هم په خدایي نیولي ول. ځینو به د پیریانو، ځینې د فرښتو، ځینې د ستورو او ځینو به نور شیان معبودان ګڼل او د هغوی عبادت به یې کوه. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی د الله یوازې عبادت ته رابده چې تاسو په خدایي کې الله سره پیریان مه شریکوئ، تاسو په خدایي کې الله سره فرښتې مه شریکوئ، تاسو په خدایي کې الله سره ستوري مه شریکوئ، تاسو په خدایي کې الله سره بتان مه شریکوئ. انما الهکم اله واحد. یقینا د ستاسو رب او ستاسو معبود هغه یو ذات دی، بل څوک معبود نشي کیدلی. شرابخوري
او زنا کول په هغوی کې عام رواج ګرځېدلی و، تر دې چې زنا یې هیڅ بده نه ګڼله او د سړي به چې کومه ښځه خوښه شوه هغه به یې له نکاح پرته خپله ملګرې کړه او په همدې توګه د ښځې به چې کوم سړی خوښ شو له نکاح پرته به یې له هغه سره شپې او ورځې تیرولې. دا ځکه چې دې خلکو د خپلو نفسونو پیروي پیل کړې وه، د الله دین دې وپریښی و. د ځمکې مخ له ظلم او فساد نه ډک شوی و، خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له بعثت نه وروسته ځمکه له عدل، ایمان او نور نه ډکه شوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله عبادت ته د خلکو په رابللو کې کومې ستونزې ګاللې دي موږ یې تصور هم نشو کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک د الله دین ته رابلي، د الله توحید ورته بیانوي، د فساد و د شرک او د بت پرستی نه منع کوي. خلک کاڼي را اخلي، محمد رسول الله په کاڼو ولي. مشرکین راجګیږي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مجنون او لیونی العیاذ بالله وایي. رسول الله ورته د الله دین بیانوي، هغوی ورته وایي دا کاهن دی، جادوګر دی. محمد رسول الله د الله دین ورته بیانوي، هغه ظالمان ورته وایي چې دا شاعر دی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله تعالی عبادت ته د خلکو په رابللو کې کمې ستونزې ګاللې دي موږ د هغو تصور هم نشو کولی. نن ورځ علمای کرام د انبیا علیهم الصلاة والسلام وارثین دي، او په څه کې وارثین دي؟ په دین کې وارثین دي. څنګه چې هغوی د الله رب العزت دین د الله رب العزت بندگانو ته رسوه، د چا نه نه ویرېدل، د خلکو القابونه نه ویرېدل. که چا به ورته لیونی ویلې، چا به ورته مجنون ویلې، چا به شاعر او جادوګر ورته ویلې، خو هغوی د الله توحید بیانوه، د الله دین رسوه. نن ورځ علمای کرام د انبیا علیهم الصلاة والسلام وارثین دي. ارادې شي چې څنګه انبیا علیهم الصلاة والسلام د الله دین بیان کړی و، فیصدي خو دوی هم کوشش وکړي. زه د بدعاتو مقابله نه کوم، د خرافاتو مقابله نه کوم، د شرکیاتو مقابله نه کوم، د الله دین د الله د رسول او د الله د کلام په رڼا کې نه بیانوم چې خلک په ما باندې یو نوم کښېنږدي. ته به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې نه درېږې، الله به درنه پوښتنه نه کوي. تاسو ګورئ حضرت نوح علیه الصلاة والسلام 9.5 کاله خلک د الله دین ته رابلي. مبارک به چې کله سهار ودرېد تر ماښامه پورې به خلک د الله دین ته رابلل. د دې پر ځای چې د نوح علیه الصلاة والسلام قوم د نوح علیه الصلاة والسلام بلنه ومني، کاڼي به یې واخیستل، نوح علیه الصلاة والسلام به یې په کاڼو ویشت. ماښام به د کاڼو لاندې بند پاتې و. جبرائیل علی نبینا و علیه الصلاة والسلام به راغی، نوح علیه الصلاة والسلام به یې د کاڼو نه راوویسته، د هغه د پرهرونو او د زخمونو تداوی او درملنه به یې ورته وکړه. نوح علیه السلام به بیا پوښتنه وکړه چې جبرائیله سبا زما څه دنده او څه وظیفه ده؟ جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته وایي څه دی چې نن کړي دا به سبا هم کوې تر 9.5 کالو پورې. موږ باندې خو لا دا ورځ توسه هم راغلی نه ده. نو که موږ د الله دین نه بیانوو، په ډاګه خلکو ته نه وایو، آخرت کې به الله څخه سخت مسئول یاستو. راشئ ځوانانو خپل مسئولیت وپیژنئ، راشو علماو کرامو خپل مسئولیت ته متوجه شئ. تاسو د الله د انبیاو وارثانې په دې ځمکه باندې د چا د لقبونو او د چا د نومونو نه مه ویرېږئ. د الله دین بیان کړئ د هغه چا لپاره چې هغه یې اوري او ستاسو په زړه باندې خبر دی. نور پرېږدئ که څوک مني او که نه مني. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پیغمبري باندې مبعوث کیږي، د الله رب العزت له طرفه ورته وحی راځي، همدا ګناهګار خلک ډلې ډلې اسلام ته داخلیږي، او له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته همدا خلک ټولې نړۍ ته د اسلام د پیغام رسونکي ګرځېږي، تهجد کوونکي او د عبادت مینان کیږي او اسلام سرلوړی او عزتمن کیږي. خو څومره چې وخت تیریده او مسلمانان د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم
له لارې نه بلې لارې ته واوښتل نو په مسلمانانو کې فتنې راپورته شوې خلکو ورو ورو دین پرېښود او دا هغه څه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې له پېښېدو نه ویره درلودله د صحابهو دور بهترینه دور د هغو نه وروسته د تابعینو دور بهترینه دور و د هغو نه وروسته د تبع تابعینو دور بهترینه دور و خو د هغو نه وروسته کذب بدبختي فساد او فتنې په دې امت کې راپورته شوې خلک له دین نه لرې شول وروسته تر دې چې په دې امت کې فتنې راولاړې شوې او خلک له دین نه لرې شول نو دښمنانو ته ښه موقع په لاس ورغله او هغوی له هرې لارې نه د مسلمانانو د ګمراه کولو هڅې پیل کړې خو د کومو خلکو په زړونو کې چې ایمان ریښې کړې وې هغوی د دې فتنو او ګمراهیو د مقابلې لپاره راپورته شول او په دې لاره کې هر ډول ستونزې وزغملې تر دې چې ځینې پکې شهیدان هم شول د هغو کسانو په زړونو کې چې د الله مینه پرته ده د هغو کسانو په زړونو کې چې د محمد رسول الله مینه پرته ده د هغو ځوانانو او پیغلو په زړونو کې چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم مینه پرته ده د دې ظالمانو مقابلې ته راپورته کیږي د دې فتنو مقابلې ته راپورته کیږي کله هم د ظالمان او د اسلام دښمنان دوی نشي ګمراه کولی خو د هغو کسانو زړونه چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې او د محبت نه تش او خالی دي هغو د خپل ژوند د دنیا ژوند ګڼلی آخرت یې هیر کړی قبر یې هیر کړی حساب او حشر یې هیر کړی دی نو هغوی د دې ظالمانو په جال کې پرېوتل په دې فتنو کې وغورځېدل د خپل دنیا یم تباه کړه او آخرت خو تباه او تباه دی الله دې زموږ ځوانانو خویندو او ورونو ته هدایت وکړي او الله دې د دې فتنو نه موږ وساتي نو چې کله دښمنان یهود او نصارا غواړي چې موږ ګمراه کړي نو موږ ته پکار ده چې د دښمن مقابلې ته راپورته شو او هغه داسې چې هر مسلمان ریښتینی مسلمان شي او د دې دین لپاره له خپلو سرونو نه تیر شي لکه څرنګه چې لومړني مسلمانان صحابه کرام له خپلو سرونو نه تیر شوي ول هغوی د محمد رسول الله په خوا کې ولاړ ول هغوی د خپل مور ټول مال جایدات او اولاد د الله او د الله د رسول د دین نه زار کړي ول هغوی آخرت غوښته دنیا یې نه غوښتله ګرانو ځوانانو هغوی تاسو غوندې ځوانان ول هغوی د خپلو ځواني ساتنه کړې وه او د خپلې ځواني ساتنه یې په څه باندې کړې وه د الله په دین سره هغوی د الله په دین باندې قائم او دایم ول نو که غواړئ چې په آخرت کې الله ته په اوچته غاړه باندې ولاړ اوسئ الله هم جنت ته بوځي نو راشئ د خپله ځواني په دین کې مصرف کړئ د دې پر ځای چې دا ځواني په فساد په بدبختیو په سندرو او په موسیقیو کې مصرف کړئ نه د الله دین کې مصرف کړئ چې الله رب العزت تاسو نه په آخرت کې راضي شي د دې عمر او د دې ځواني پوښتنه به الله رب العزت تاسو نه په آخرت کې کوي د الله رب العزت نه خلاصون نشته الله دې ماته زما ځوانانو ورونو او خویندو ته توفیق ورکړي چې د الله د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شو تر څو چې الله رب العزت موږ د جهنم نه وساتي او جنت ته مو داخل کړي او که خدای مکړه د دنیا په ژوند باندې دوکه شو فساد ته مخه کړه هم به دنیا زموږ تباوي او هم آخرت الله رب العزت دې زموږ ساتنه وکړي الله رب العزت دې زموږ ځواني په دین کې مصرف کړي د دین په خدمت کې دې الله مصرف کړي او الله دې موږ د دین خادمانو ګرځوي نور به واورو قدرمن اورېدونکو خود یوې دمې نه وروسته زه وځان که نور تیر باسم د شنه توت پر ټیټې څانګې ماشومان چې وینم زانګې د ځوانۍ سهار راسه لږه وګوره په خلاصه لږه وګوره په خلاصه قدرمنو اوریدونکو
بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. درنو ځوانانو، که غواړئ چې په دنیا کې هم خوشحاله ژوند ولرئ، که غواړئ چې په دنیا کې هوسا ژوند وکړئ، د فتنو او د مصیبتونو نه په امان اوسئ، د الله د دین پابند شئ. ځکه کله چې مسلمان او ځوان د الله تعالی له دین نه لرې شي، نو په مصیبتونو او فتنو کې اخته کیږي. او د دې فتنو او مصیبتونو تر ټولو لویه وجه باطل مذاهب دي. نن ورځ څوک کمونیست، څوک سیکولر او څوک دیموکراسي پابندان دین د الله پریښی دی او باطلو مذهبونو ته یې مخه کړې. کله چې مسلمان له الله تعالی او دین نه لرې شو، په کمین کې ناستو دښمنانو ته د دوی د ګمراه کولو ښه موقع په لاس ورغله. ځوان او مسلمان چې د الله دین نه لرې شي، د الله نه لرې شي، نو د اسلامیت او د انسانیت دښمنان ورته په کمین کې ناست دي. هغوی ډیر زر بیا ګمراه کولی شي، د اسلام د لارې نه منحرف کوي. د هغوی تر ټولو لومړنی هدف د مسلمانانو ځوانانو ګمراه کول دي. ځکه همدا ځوانان دي چې په هر ډګر کې تر هر چا مخکې وي. که څه هم چې په مسلمانانو کې ځینې داسې خلک هم شته چې ایمان یې په زړونو کې ټینګ شوی، خو دښمنانو د دې وړې ډلې هیڅ پروا ونه کړه او د اسلامي امت د ځوانانو په ګمراه کولو یې لاس پورې کړ. نه ګرانه ځوانه، راشه د الله کلام پرانیزه، راشه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پرانیزه او وګوره چې یو ځوان، مسلمان ځوان په اسلامي ټولنه کې څه مسئولیت لري، د هغه موقف څه دی. نو که ته د الله کلام ته مخه کړي، د الله دین ته مخه کړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته مخه کړي، کله به هم د دښمنانو په جال کې پرې نوځې. او که خدای مکړه دین ته بې اعتنایي، مانځه ته بې اعتنایي او روجې ته بې اعتنایي د خپل ژوند سندرې او موسیقي وګڼې، نو بیا به د اسلامیت او د انسانیت دښمنانو په جال کې پرېوځې. دنیا به دې هم تباه شي او آخرت به دې هم تباه شي. د اسلام دښمنان د پټو لارو نه کوشش کوي چې زموږ ځوانان منحرف کړي او د هلاکت کندې ته وغورځوي. که دښمنانو په ښکاره توګه له مسلمانانو سره د جنگ اعلان کړی وی، نو پرته له شکه چې د مسلمانانو له سړیو او ښځو سربیره به ماشومان هم په ګډه د هغوی په خلاف راپورته شوي وی. خو غم دا دی چې دښمن د پټو او نه احساسېدونکو چلونو له لارې خپل کارونه مخته وړي او د بله پلوه په مسلمانانو کې یووالی هم نشته او له همدې امله دښمن ته د هغوی بربادول ډیر آسانه کار دی. ځکه په نامه مسلمانانو د هغوی د غلامي کړۍ په خپلو غاړو او غوږونو کې اچولي او د مسلمان په نامه باندې د اسلام ریښې وباسي، مسلمانان تباه کوي. حقیقت دا دی قدرمنو اوریدونکو چې دا ټول باطل مذهبونه او نظریې پر دې لګیا دي چې په څه طریقې سره مسلمانان له دینه لرې کړي. په ښکاره توګه د دې مذاهبو نومونه او نښې یو له بل نه بیلې ښکاري، خو په حقیقت کې د ټولو هدف یو دی او هغه دا چې مسلمان له دین نه لرې شي، اخلاق برباد شي او له الهي نور نه بې برخې پاتې شي. په مختلفو طریقو سره غواړي چې ځوانان د دین نه وباسي، د هلاکت او د بربادي څاګانو کې وغورځوي. په دې ځای کې یوازې د یو څو مشهورو مذاهبو نومونه زه تاسو ته اخلم چې نن ورځ ځوانان او په نامه مسلمانان هغو ته ورداخل شوي او له دین نه وتلي دي. اول سیکولرزم. سیکولرزم یو لادینه فکري مذهب دی او شعار یې دا دی چې د انسان په ژوند کې باید دین هیڅ کار ونه لري. نن ورځ په دې ټولنه کې هم داسې ځوانان او خلک شته چې د دوی شعار او نعره دا ده چې د انسان په ژوند کې دین هیڅ کار نه لري. دوی ځان ته سیکولرستان وایي. محمد قطب رحمه الله لیکي چې سیکولرزم دینداره سړی بې دینه کوي او دا چې ښه اخلاق په دین کې لوړ مقام لري، نو له همدې امله دوی کوشش کوي چې انسان له دین نه لرې او په دې توګه له ښو اخلاقو نه هم بې برخې پاتې شي. سیکولرستان دا غواړي چې په انسان کې ښه اخلاق پاتې نشي او په دې توګه ښځې او سړي حیوانیت ته ورټیل وهي او د حیوانیاتو په څیر ژوند وکړي.
داسې چې نه یې څوک د حیوانیت مخنیوی وکړی شي، نه کوم اخلاقي اصولو ته پابند وي او نه د دین پروا ولري، او د دې پایله دا شي چې دا خلک بیا د الله تعالی له وجود نه هم انکار کوي، لکه نن ورځ چې دې ټولنې ته ځینې غربیان او سیکولرستان راغلي په نامه مسلمان، اما عقیده د کفر عقیده، شعار د کفر شعار، د اسلام شعار د هغوی شعار نه دی. د اسلام شعار او د اسلام غږ او نعره خو دا ده چې انسان دې په خپل ژوند کې باید د دین پابند وي، د الله رب العزت د اوامرو پابند وي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو پابند وي، او د هغه څیزونو نه چې الله او د الله رسول نهیې کړي د هغه نه ځان وساتي. او د دې ظالمانو شعار دا دی چې د انسان په ژوند کې باید دین هیڅ کار ونه لري. نو تاسو وایي دا مسلمانان وپیژنئ، دا ظالمان وپیژنئ چې د اسلام په نامه نارې پورته کوي، په اصل کې دوی بېدینه دي. دا سیکولرستان وپیژنئ. سیکولرستان ماده پرسته خلک دي او ماده د انساني ژوند اساس ګڼي او همدا عقیده ده. نو ځوانانو ته زه دا وایم چې ځوانانو راشئ د الله دین ته رجوع وکړئ، د محمد رسول الله احادیثو ته رجوع وکړئ، د الله او د الله د رسول پیغام واورئ. د دې ظالمانو چې شعار یې کفر دی په جال کې کله هم مغورځېږئ. دویم باطل مذهب هغه کمونیزم یا کمونستان دی چې 2-3 لسیزې مخکې په زرګونو او په لکونو ځوانان لاړل د دین نه واوښتل، کمونیزم او کمونست ته داخل شول، ملحد شول. او د هغو ظالمانو ظلم او وحشت به تاسو لیدلی چې اوس هم دسته جمعي قبرونه 5,000 او 6,000 مسلمانان په یو ځای وجلي او راپورته کیږي. کمونیزم یو فکری مذهب دی چې خلک الحاد یعنی له الله تعالی نه انکار ته رابولي. د دې مذهب اساس هم پر ماده پرستی ولاړ دی او ملحدین یوازې هغه څه ته حق وایي چې د دوی د مذهب تایید کوي. علامه محمد حسین رحمه الله لیکي ان دعوتهم ای الشیوعیه تنزل بالنوع البشري الى الحیواني. د کمونستانو مقصد دا دی چې له انسان نه حیوان جوړ شي، ځکه دا مذهب د انسان پر ځای د هغه له مادې سره خبرې کوي، او دا ځکه چې د دوی په اند د انسان ماده خو حیواني ماده ده. د کمونیزم هدف په هر ځای کې د سړي او ښځې بې قید او شرطه یو ځای کول دي، تر دې چې د حیوانات درجې ته ښکته شي، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په دې ټولنه کې 2 لسیزې مخکې دا کارونه ولیدل. د کمونستانو او د ظالمانو تر ټولو لومړنۍ عقیده دا ده چې د الله تعالی له ذات او له هر غیبي شی نه چې په سترګو نه لیدل کیږي باید انکار وشي. هغوی ماده د انسان اساس ګڼي او له دین نه بیخي انکار کوي. کمونستان له اخلاقو او د خپلوي له اړیکو نه منکر دي او د دې پر ځای ازادي جنس پرستی ته قائل دي او غواړي چې د جوماتونو نه چې د الله رب العزت عظمت ته هلته سر ښکته کیږي د بېدیني او د فساد اډې جوړې کړي. لکه څنګه چې دې ظالمانو دا کارونه وکړل. نو ګرانو ځوانانو، راشئ د خپلې ځواني ساتنه د الله د دین په رڼا کې وکړئ، د الله پیغام واورئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واورئ، د دې د ظالمانو د جال نه ځان بچ کړئ. او که خدای مکړه چې د الله د دین نه لرې شو، فساد، موسیقي او سندرو او بدبختیو ته مخه کړو، نو بیا د دې ظالمانو په جال کې ډېر زر غورځېږو، دنیا به هم خرابوي او آخرت به هم خرابي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلې ځاني ساتنه وکړو او الله موږ د دین خادمان وګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوس. را پیاد می وړکتوب سي هغه ښکلي ماشومتوب سي، خو افسوس چې قدر نه و په ارزښت خبر نه و. د ځوانۍ سهار راس لږه وګوره په خلاصه، لږه وګوره په خلاصه،
د ځوانۍ سهاره د ځوانۍ سهاره د ځوانۍ سهاره د ځوانۍ سهاره اوس تیارې پر مخ خوارې دي له دردو ډکې شپې دي تر پښو لاندې یو مظلوم دی د غمو د سیل هجوم دی د ځوانۍ سهاره راز لږه وګوره په خلاصه لږه وګوره په خلاص د ځوانۍ سهاره راز لږه وګوره په خلاصه لږه وګوره په خلاص د ځوانۍ سهاره د ځوانۍ سهاره د ځوانۍ سهاره د ځوانۍ سهاره